دی میډیا دور د نن که نه میډیا داسې عجیبه حالات په واورې بعضې خلک راپاسي وایي زه پلاني سره جهنم کې خوشحال یم العیاذ بالله قسم د دا یو سړي ویلی دي دا ویلی دي وایي زه عمران خان سره جهنم کې هم خوشحاله یم هلکه ته خو دا ابو جهل خبرې کوي هلکه ته خو د عتبه خبرې کوي هلکه ته خو د ابو لهب خبره کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په ورته قرآن پاک واورولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په ورته سنت مبارک وړاندې کړل او خپل طریقې مبارکې به ورته وړاندې کړي او دا به ورته او فرمایل چې زما تابعداري وکړه هغه به څه وي وی نه مونږ د خپلو پلارانو نیکونو دین نه پرېږدو مونږ د خپلو پلارانو نیکونو دین نه پرېږدو او دا ظالم نن وایي زه عمران خان سره جهنم کې خوشحاله یم ټیک ته تا د خدای پاک جهنم ته بولې مونږ پې څه کوو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه نه یو ځل چا تپوس وکړو وی صاحب امریکې والا وایي که مونږ جهنم ته لاړ شو نو د دې مسلمان نه به تپوس کېږي وی خدای پاک د ټول تباه کړي ولې ته خبر نه یې د اسلام نه نن خو الحمدلله د اسلام نه هر سړی خبر ده داسې په دنیا کې څوک نشته چې هغه ګوره د اسلام نه خبر نه وي چې ما باندې د الله پاک جل جلاله منل واجب دي ما باندې د الله پاک جل شانه منل لازم دي او فرض دي او چې د دې نه غیر هم هټ کر بیا دا وایي چې زه العیاذ بالله په اسلام کې نه یم خوشحال زه په جهنم کې وایي خوشحال یم یقینا ته به جهنم ته وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی من تشبه بقوم فهو منه چا چې دنیا کې چا سره مشابهت اختیار کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی تب په آخرت کې هم هغه سره وي قسم د زمون خدا ایمان د جین اور مرنا دونوں علماء کرام کے ساتھ ہدا زمون ټول ایمان ده چې زمون مرګ او ژوند دا د علماء کرامو سره دا د اهل حق سره دا د نیکانو سره دا زمونږ ایمان ده چې ګورې هغوی سره یو او چې ته وایې زه هغه سره یم زه جهنم ته هغه سره ځم یقینا ته به بیا هغه سره جهنم ته هم ځې پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي من تشبه بقوم فهو منه چا چې دنیا کې چا سره مشابهت اختیار کو څوک یې ځان له خوښ کو هغه به هغه سره وي یو صحابی مبارک راغو او پیغمبر علیہ السلام مبارک نه تپوس کوي وی سیب ګوره ډیر اعمال می نشتا اعمال می ډیر نشتا خو لیکن یو کار رکیدا وی انی احب الله ورسوله زد الله پاک جل جلاله سرا او دغه د مهربان رسول صلی الله علیه وسلم مبارک سره محبت ساتم پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک وته او فرمایل المرء مع من احب دنیا کې چې د چا سره محبت او آخرت کې به مغی سره وي نو ته اوس چا پسې روانې ته خو اغیارو پسې روانې یقینا ګورې به به اغیارو سره په جماعت کې قیامت کې هم ګورې او زمونږ الحمدلله د علماء کرامو د نیکانو او صالحانو سره الحمدلله ژوند او مرګ ګورې دواړه خوش ته نو لهدا رونو داسې خلکو نه ګورې ځان وساتئ چې هغه خلک وایي موږ جهنم کې خوشحاله یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د جهنم د اور صفت او بیان کړی ده چې د جهنم اور څومره ګران ده څومره سخت ده چې د جهنم اور راپاسېدو او خدای پاک جل شانه ته عرض وکړو اکلا بعضی بعضا چې زما دا بعض اور راپاسي بعض لمبه او بعض خوري نو ته به ورته بیا ټینګ شي ته به ورته ټینګ شي اور دې نه تنګو لمبه دې نه تنګوه او ته چې وایې د جهنم کې خوشحاله یم نو ته به ورته بیا ټینګ شي وروره دا خو ته په خپل ځان باندې شاهد او ګواه چې زه جهنم ته ځم خدای پاک جل شانه به ګورې بیا
تا ته خپله فرمایي چې تا خو په خپله ځان باندې د جهنمي توب هغه ګواهي کړې ده. نو خدای پاک جل شانه فرمایي فتبعوه، د دې قرآن پاک تابعداري ګوره وکئ او د الله پاک جل جلاله د عذاب نه اډار شئ، د شرک نه منع شئ، لعلکم ترحمون، د پاره د دې چې په تاسو باندې رحم وکړی شي.